دلته چې څه کوي هلته به یې ریبې خو دلته انشاءالله زموږ دا کوم دغه چې دي که نه سیاستدان مولیان داسې هر څه وکړل که نه چې هلته به د ریبلو هم دوسر څه نیدمه بد عمل دو کړل دي پاکستان کې داسې هم څپرېښې نه دي پوه شوې عمران خان به ولې څه جوړ کړي چې ده پکې څپرېښې نو خو دغه یو خالي اړوکی پاتې شوی دی نور امریکې خوړل دی خو چې دغه خالي اړوکي به دا درې کله پر زول ورځي کله به یو بل پسې غابې که هغه وزیر اعظم صحیح نه وي هغه لپاره باندې ځان نه راوته او دا د منلو خبره ده چې په دنیا کې دویم وزیر اعظم دی یو د ترکي او دویم عمران خان دی چې هغه لپاره په سړک باندې خلک راوته احتجاج ولګوي پښتنو خو هغه غټ دشمن د پښتنو دی غلا یو طرف ته غټ دشمن د پښتنو دی د اسلام دشمن زیات څه ویلی ذکر شي چې عالم دی او یا نه دی خو هغه بجلیګر ملا خبره وایي د جنګ د جنګ د اسلام نه دی دی په اسلام آباد جنګېږي نو موږ ورته خیر دی مولانا فضل الرحمن صاحب وویو اوس ګورو دغه الکشن دا دغه دی چې ټول غوبل ده و چې دله پکې سوده ورکوي ټینشن مال خپل سوده بوله نه زړه خو چې څه شوي دي ښه شوي دي د محبت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو آصف نواز سالار زه یم او نن تاسو له ډېر یو اهم پیغام راکوم د سیاست نه بالاتر به موږ دا خبرو وکړو چونکې زما تعلق د پی ټي آی سره نه دی زما تعلق د نیشنل پارټۍ سره دی خو یو وزیر اعظم چې هغه زموږ ملک ته فایده رسوي زموږ قوم ته فایده رسوي اسلام ته فایده رسوي نو هغه به زموږ د ټولو په شریک وزیر اعظم وي که پی ټي آی سپورټ شي نو هغه جدا خبره ده هر سړی نن سبا چې د هغه عمران خان سپورټ کوي پی ټي آی څوک نه سپورټ کوي صرف عمران خان سپورټ کوي د هغه وزیر اعظمت مني که هغه وزیر اعظم صحیح نه وي هغه لپاره باندې ځان نه راوته د دوبۍ انګلینډ د دې ځای نه بله خلک نه راوته او دا د منلو خبره ده چې په دنیا کې دویم وزیر اعظم دی یو د ترکي او دویم عمران خان دی چې هغه لپاره په سړک باندې خلک راوته احتجاج ولګوي بله خبره ده چې ډېر خلک خوشحاله دي شهباز شریف وزیر اعظم شهباز شریف نه نواز شریف مخکې ډېر وزیر اعظمت کړی دغه قوم نه څه ورکړل دی پښتنو خو هغه غټ دشمن د پښتنو دی غلا یو طرف ته غټ دشمن د پښتنو دی د اسلام دشمن دی بلکې موږ بل طرف فضل الرحمن زموږ دپاره قابل احترام دی په مخ د نبي علیه السلام سنت لري دې خبر موږ زیات څه ویلی ذکر شو چې عالم دی او یا نه دی خو هغه بجلیګر ملا خبره وایي د جنګ د جنګ د اسلام نه دی دی په اسلام آباد جنګېږي نو نن ګورو چې دله یې پکې څه وده ورکړه یا ور نه کړه که دی باسي بیا دغه کېږي دقه شي نیو پاتې اوس عمران خان خبرې دا مولانا نه دی خو موږ لکه دومره به مخکې موږ لږ ځکه نه ځو چې زموږ سوچ فکر ورکوټی دی نو موږ ورته خیر دی مولانا فضل الرحمن صاحب وویو په اسلام ته ډېرې دغه راغلې مسلې دلته راغلې زموږ په پاکستان کې چې هغې ته اسلام ته هم خطر راغلی اسلام هر سړی کوم ځای ختمولی شي دا الله پاک خپل په قدرت دا یو نظام روان کړی دی خو د ځمکه باندې الله پاک دغه اختیار انسانانو ته ورکړی دی چې دوی څوکي د دې لپاره چې دلته چې څه کوي هلته به یې ریبې خو دلته انشاءالله زموږ دا کوم دغه چې دي که نه سیاستدان مولیان داسې هر څه وکړل که نه چې هلته به د ریبلو هم دوسر څه نیدمه بد عمل دو کړل دي هغه د مدرسې زده کوونکي علم کوونکي هغه ماشومان هغوی له ذهن دومره ګنده کړو چې ځانه په خپله به دغه ګرځي هغوی یې لوړې ورکړي سیکیورټي دپاره ټیک شو خپل بچي به د دو په بهر ملکونو کې دا به دا نور د مدرسې ماشومان به د راځي او د دوست دغه به کوي او دوله به درنه کې چغې باسي خپل بچی له اول نه راوله ځان سره یې ورده وه بیا وروسته د نورو بچي هغو پلارانو غریبانانو دا رالېږلي مدرسې ته چې زده کړه وکړي ته یې راځې کله وله لوړې ورکوي چې دغه کوئ کله څه حساب دی څه حساب دی اسلام دا نه دی کوم چې تاسو شروع کړلی هم د خلکو ذهنونه ګنده کړو او د ماشومان خراب کړو اوس ګورو دغه الکشن دا دغه دی چې ټول غوبل ده و چې دله پکې سوده ورکوي ټینشن مال خو سوده بوله نه ورکوي دا درې واړه چې کوم دي که نه زردالي شهباز شریف او دا غلا او دا بل مولانا فضل الرحمن انشاءالله غم مه کوئ دا به انشاءالله به دغه د خالي اړوکي مو پر زول ورځي پاکستان کې داسې هم څپرېښې نه دي پوه شوې عمران خان به ولې څه جوړ کړي چې ده پکې څپرېښې نو په دغه یو خالي اړوکی پاتې شوی دی نور امریکې خوړل دی خو چې دغه خالي اړوکي به دا درې کله پر زول ورځي کله به یو بل پسې غابې راځئ د دغې تماشه به کوي انشاءالله او که دغه پیغام ستاسو خوښ شوی نو لازمي مخکې د کسانو سره شیر کړئ او پیج زموږ د فیسبوک سالارزی ټي وي لایک کړئ او د یوټیوب د لارې آصف نواز سالارزی ضرور سبسکرایب کړئ د نوي پیغامونو لپاره ضرور زموږ پاڼه ځان سره پاخه کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ